څنګه شو زویه د اختر مونځ دې وکړي؟ و بابو مې کوي. ډېر ښه شو ډېر ښه شو زویه. بابو ها تا ولې اختر سهار شي دی غوښي دی شام به وي. وتره زویه اوس خلکو لمونځونه سره وکړو ځي کورو ته د دې بعد به څوک غویی حلالوي څوک به پسه حلالوي چې حلال یې کړو بیا د خلکو کور رس دی. بیا زموږ شتي پړوسیان څه دي یو وکیل دی بل ډاکټر دی په دا چې حلال کړي ډایرکټ یې زموږ کره رس دی چې راوایستل بیا به یې زوی ته وربړې مور ته هغه به ښایستې غوښې در پخې کړي بیا به یې وخورې ښه دی. نو ورشه زوی اوس لا سهار وختي دی و د دې بعد یې خلک راوړي. بابو ها مور وایي 12 بجې شوې دا غوښې شان کله راوړي کله پخوو. رابړو زوی دی به په کار مار اخته وي نو ودرېږه دوی به د بل چا کره رستی زموږ کره به هم راواستوي راوړي زوی ته ګور مه کوه ورسه راوړي. بابو ها زوی 2 بجې شو دا خلک زموږ ما خیال غوښه نه راوړي. زوی لمانځله به تللي زه به هم لاړ شم لمونځ به وکړمه هغې خوا به زه به خپله ورشم غوښې به ځینې راواخلم سمه ده. زه ځم لمانځله د هغې خوا که خدای کړي زه راځمه غوښې به زه ځینې راواخلم رابې وړم په خپله صحیح. چشت ډاکټر صاحب زه سپی همسایه یم ما اختر نه دی کړی زه څه غریب یم تی اختر کړی دی څه غوښه راکړه زه به د خپل بچیانو ته ورپخه کړم. لاړ شه یاره خدای مې خوار کړي سړی اختر مې نه دی کړی اختر مې نه دی کړی سړی خوب ته نه درته خلاصېږي. دا ته ودرېږه د راباسه هلته ودرېږه لا ده واخله ځه. زعفرانه راشه زوی دلته ورشه زوی دا مور ته ورکړه دا غوښې در پخې کړي هله ورمنډه کړه. بابو ها زوی هغه مور وایي دا غوښه نه دا ډوکې دي چړې دي لرې دي زه چیز در پوخ کړم. ته ودر زوی دروازه څوک ټکوي زه بیا واره وګورم ښه دی. جوړ بخیر اسمان شای ویدا خیرت منمند بخیر اختر دې مبارک څنګه ای چشته دا غوښې د بخیر ډېر مشکل غوښې ډېر وي د عثمان غریب دی د عثمان زه ورکړم. الله دې عزت وکړه دې قدر وکړه وروره بس سمه ده زه غاب وړم برته بکشي ته په لاس ورکړه چای را سره که چای در راواستو بس زه غاب در راستوندلی ور صحیح کور ودان الله دې زعفرانه زوی راپورت څه بابو غوښه چیرې وله څه ښایسته غوښه ده هغه زموږ د څنګ پړوسي څه دی هغه موڅي هغه اوس زموږ کره خلکو برخې ډېرې راستولي وې نو غوښه ډېره او مال خرابېږي نو زموږ کره یې راواستولې نو ته دی وکړه زویه ورشه غوښه مور ته وایه راپخه یې کړه ورته هغه پلیټ څه دی هغلته د ګېټ د باندې ولاړ دی هغه سړي لیبر ته وروړه ښه دی ورشه زویه دا ښه غوښه ده اوس مور بې زغره در پخه کړي. 3 ورځې کېږي بجلي نشته نشته د اختر غوښې په دا فریج خرابې شوي یا لکه په دا غوښې وګوره په دا فریج خو دې خرابې شوي لالا هغه ما وکړه چې په فریج کې دی بوی پر ګرځي ګردې خراب شوي دا څه وایه سلام علیکم دوکاندار سلام ستړی مست څنګه خیرات دی یاره یو کوک بوتل خوراک کوک بوتل درکړم و یاره دا خو ګرم دی څه ټنډه بوتل به دې راکوئ نو یاره تا ته نه ده معلومه بجلۍ نشته یار خو ما ته معلومه ده دا 3 ورځې کېږي چې بجلۍ نشته یاره ته خو کاروبار کوئ ګراک ته سړی ټنډه بوتل ورکوي یاره سره انتظامات نشته بجلۍ نشته د فریج موږ انتظامات زه ستا بلا دي وایي شاپر راک هی بجلي والا خو تباه دې کړو 3 ورځې مو غوښه په فریج کې ایښوله بجلي ته نه ورایله کړې غوښې بوی وکړي اوس مجبوره یم غورځوم بیا هی د څه شو غورځول وکیل صاحب غوښه وله 3 ورځې بجلیانې نه وې په فریج کې پرته وله بوی یې کړی اوس مې تسه کړل
یاره وکیله څنګه د افسوس خبره ده یاره دا دې د غریبانان د خولې هم وایسته د خپلې خولې دې هم وایستله رجان دې په ډک کړي وو هغه بوی د څه وکړي اوس نو د سپوی شمه کړه چې کم سے کم یو خوار و غریب دې په خلاصوی سلو مه کوئ داسې ناجایزه مه کوئ یاره ای څه کوئ یاره یاره دماغ ډېر مه خرابوه ور مو دونه غوښه خرابه شوې ده اوس بیا دلته پر ما تبارې تازه کوې وکیل صاحب که ته زما په خبرو باندې په تا باندې بدې لګېدلې زه معذرت څه غواړم خو بهرحال مه کوئ خدای ته وګورئ غریبانانو ته یې څه غوښه ورسره ورکوئ یاره بس صحیح ده نصیحت ډېر ماته مه کوه ملګرو زموږ د اکشني کلیپ ویډیو موږ نن په دې باره کې جوړه کړې ده چې دا لوی اختر را روان دی نو زه ته خواست کوم دا ویډیو دومره شیر کړي چې زموږ ویډیو په هر کور کې وکتل شي ملګرو خواست درته کوم دا لوی اختر کې چې غویي حلال کړي یا پسونه حلال کړي د خدای دپاره په پریجانو کې مه جمع کوئ دا خوار غریب مسکین ته یې ورسره ورکوئ نو د الله به هم درسره راځي زموږ نبي مبارک به هم درسره خوشحاله باید زموږ ته یې دپاره پکار دی چې د اختر په سهار باندې د لوی اختر په سهار باندې مسکین غریب سرمایهداره چې هرې طبقې سره تعلق درلودی د هغه په کور کې غوښه پخه سي نو ډېر ښه خوند کوي پریجان مه پټه کوئ د خپلو پړوسیانو غریبانانو باندې ډېر خیال ساتئ مننه کور ودان ژوندي اوسئ دا ویډیو مخ ته سره شیر کړئ